السلام علیکم دوستانو، زمونږ نن ویډیو چې دا په مووی میکر باندې ده. مووی میکر چې د ویډیو ایډیټینګ لپاره استعمالیږي. ډیر سمپل او ساده سافټویر دی. دا چې د په وینډوز 8 کې په اتوماتیکلی راځي، مطلب کله وینډوز موږ انسټال کړو نو د کمرې د خوا نه دا انسټال په وینډوز 8 کې. نو راځو اوس موږ مووی میکر ته. مووی میکر چې دی موږ کولاو کو. نو مووی میکر کې شروع کې چې دی مونږه په هوم مینیو کې چې دی کوم آپشنز دي نو دا باندې ټرای کوو او دا به ګورو. نو شروع کې ویډیو مونږ اډ کړه، نو اوس ورسره مونږ بیک ګراوند میوزیک چې دی اډ کوو. نو اډ بیک ګراوند میوزیک، نو دلته میوزیک ته راشي او د خپل میوزیک چې دی دا اډ کوي. ورته میوزیک مونږ اډ کوو، ورسره دلته مونږ خپل ویب کیم اډ کولی شو. نو دې باندې کلیک وکړو، تاسو د لیپټاپ چې کوم ویب کیم دی هغه به اکټیویټ شي او تاسو ته به کوم ویډیو چې جوړیږي نو هغه په دې مووی میکر کې راشي. ورسره دلته نریشن د ریکارډر نریشن دی. نو ریکارډر هم چې دی په دې باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو چې کوم اواز دی چې هر څومره تاسو ریکارډ کړو هغه اواز به تاسو ته په دې کې باندې ریکارډ شي. نو دلته به ریکارډ سیو کړي او چې دی ستاسو ریکارډ دلته کوم ریکارډ کوم ځای دی دلته راغی. نو چې تاسو کوم ویډیو باندې کمنټري کول غواړئ یا څه کول غواړئ کولی شئ چې دې ځای باندې تاسو دلته ریکارډ کړئ. دې سره بل چې دی سنیپ شاټ دی، نو د دې ویډیو چې جوړ ډایرکټ سنیپ شاټ اخیستل کېږي. ورسره بل ته ټایټل دی. ټایټل د څه دپاره استعمالیږي دی کې، نو دې پسې چې ټایټل دی نو ټایټل دې دپاره موږ ورکوو چې مطلب زموږ ویډیو ټایټل څه شی دی، د څه باره کې دا ویډیو دا شروع د ویډیو کې موږ دا ورکوو ورته. مطلب this is my YouTube channel video. داسې یو دا مې ولیکه this is my YouTube channel video. نو دا به سټارټ د ویډیو کې راشي. نو ټایټل ته دا دلته راځي this is my title. نو دلته ټایټل کې راځي. کله موږ دلته اتوماتیک هم چې دی بعضې د کمپنۍ بلټن دي، نو دې باندې کلیک کوو چې دی په دې شکل کې راشي، په دې شکل کې راشي. هغه به تاسو ته دلته راځي. ورپسې کیپشن دی. کیپشن کې څه ده کوي، مطلب تاسو که ویډیو میډل کې کوم ځای باندې لیکل غواړئ، کمنټ غواړئ، نو هغه باندې چې لیکل یا د کم کریکټر اډرس کول غواړئ نو په هغې باندې کیپشن تاسو ولیکئ او هغې باندې دلته لیکل وکړئ چې مطلب که نشاندهي کول غواړئ نو په دلته چې دی په ټایټل باندې دلته تاسو لیکل کولی شئ. دلته ورسره بل کریډټ دی. نو کریډټ کې چې دی دلته ډایرکټر څوک دی، کوم لوکیشن کې دی، ساوند د چا دی، دې باندې چې تاسو دلته کلیک وکړئ نو دا به اینډ آف د ویډیو چې دی دا هر څه راځي. لکه څنګه چې موږ موویز کې ګورو یا په ډرامو کې اخره کې اینډ کې راځي چې چا ډایرکټر کړی دی او اخره کې کریډټ چاته ورکول کېږي. نو چې کله موږ دا ویډیو اینډ ته رسیږي نو دلته به دا هر څه دلته راځي. لکه داسې مثال درته وړاندې کوم ډایرکټډ بای چا کړی دی او نورو ویډیوګانو لپاره چینل ویډیو لایک کړئ او بل چې دی نو تاسو سټایل باندې دا راشي په هر سټایل کې چې تاسو غواړئ په دې کې به دا کریډټس دا چې دی ټول راځي. دلته اینډ آف د ویډیو کې به دلته راشي. درته دې په ځینې بعد چې دی روټیشن دی، مطلب دا ویډیو چې غواړئ تاسو لیفټ رایټ ته روټیټ کړئ، روټیشن هم پکې راځي. ورپسې لیفټ رایټ روټیټ کړئ، رایټ ته روټیټ کړئ. د ریموو چې دی مکمل دې نه ریموو کېږي او سلیکټ آل مکمل پروجیکټ چې ستاسو کوم دی کې هر څومره دی دا ټول سلیکټ کړئ او دې نه چې ریموو کړئ ریموو کېږي. ورپسې سوشل میډیا دی، شیر دی. نو تاسو چې دی په فیسبوک باندې دا شیر کوئ، که په یوټیوب باندې شیر کوئ، په هر یو اکاونټ باندې تاسو شیر کوئ ته به انټر وکړئ او خپل اکاونټ به ورته ورکړئ. نو په هغې باندې به ډایرکټ د دې نه چې دی دا ویډیو ستاسو چې دی شیر شي. نو ورپسې چې دی دلته ویډیو چې دی سیف کول دی، نو پروجیکټ چې دی کم دی پروجیکټ کې سیف کړئ، که نه د انډرایډ موبایل دپاره سیف کړئ. نو هر شي دپاره چې کم دی کې تاسو ویډیو سیف کول غواړئ نو هماغه دلته سلیکټ کړئ، آپشن سلیکټ کړئ او ستاسو دا ویډیو چې کوم پروجیکټ هم جوړ کړی دی ایډیټ شوي ویډیو ده نو هغه به هلته چې شي سیف شي.
په دې کې یو خبره بله ده چې لکه موږ بیک ګراوند میوزیک ورکو دې کې د ویډیو کوم اواز چې دی نو هغه چې دی پکې تقریبا غایب شو او د صرف بیک ګراوند میوزیک پکې راغی. نو دې دپاره موږ څه کول غواړو، دې دپاره به راځو موږ ایډیټ د پروجیکټ ته پروجیکټ امفسایز نریشن باندې موږ کلیک کوو. چې کله په دې باندې موږ امفسایز ریلیشن باندې کلیک وکړو نو دلته بیا آډیو مکسر دی. نو آډیو مکسر چې دې باندې موږ کلیک کوو نو موږ ورته وایو دا دواړه ایکول دي. موږ وایو چې نه د ویډیو چې دا کم आवाज دی هغه د میوزیک باندې مطلب زیات شي، دا کم بیک ګراوند میوزیک چې دی دا کم او د ویډیو کم د आवाज چې دی دا زیات شي. نو دې سره چې دی موږ مکس کوو نو دې ځانه आवाज زموږ د ویډیو زیاتېږي او د میوزیک چې کوم بیک ګراوند میوزیک دی هغه आवाज کمیږي. نو هوپ چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم انیمیشن څه کار کوي، ویژوال افیکټس څه کار دی او د نورې ویډیو کم مینو بار کې چې دا نور کم مینوز دي نو دې باندې به بیا وروسته کار وکړو انشاءالله. هوپ چې ستاسو ویډیو خوښه شوي. مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، زما ته سپورټ راکړئ. نو په سبسکرایب باندې ستاسو که پیسې نه ځي کم دغه نه کېږي تاسو ته او ما ته ډېر سپورټ ملاویږي. نو ډېره مهرباني، مننه.